نن به موږ د ریسپټر خبره کوو چې ریسپټر زمونږ څه ته وایي. ریسپټر موږ ډېر زیات چې کومه دی دا ډسکس کړل په ډفرنټ اینګلز باندې. موږ وایو چې ریسپټرز چې کومه دي دا زمونږ سپیشل ټایپ اف سیلز دي یا دا سپیشل ټایپ اف ټیشوز دي یا دا زمونږ سپیشل ټایپ اف آرګنز دي چې دا الله تعالی سپیشلایزډ کړي دي زمونږ سره څه دپاره دا چینجز ډیټیکټ کوي. څه کوي؟ چینجز ډیټیکټ کوي. چېرته ډیټیکټ کوي؟ انسایډ د باډي او آوټسایډ د باډي په انوایرمنټ کې. زمونږ هر هغه سیل ټیشو یا آرګن چې هغه زمونږ په انوایرمنټ کې یا انسایډ د باډي چې کوم ته موږ انټرنل انوایرمنټ ویلو په هغې کې کوم چینجز کېږي او دا هغه محسوسوي دې ته موږ ریسپټر وایو. نو دا به زموږ سره سپیشل سیلز وي یا به سپیشل آرګن یا به سپیشل ټیشو وي. صحیح ده. زمونږ سره ریسپټرز چې کوم دي ریسپټر دا د دې د فنکشن په لحاظ باندې په ډفرنټ ټایپس کې موږ ډیوایډ کوو. موږ وایو چې ځینې ریسپټرز چې کوم دي هغه زمونږ سره چې کوم دي لایټ ته سینزیټیو دي هغې ته موږ فوټو ریسپټر وایو. چې کله په هغې باندې لایټ زموږ سره فال کېږي هغه هغې ته سینزیټیو دي هغه سټیمولیټ کېږي امپلس ورکوي برین یا سپاینل کارډ ته هغه زموږ سره پاس کوي. نو هغه ریسپټر چې کوم زموږ سره لایټ ته سینزیټیو دي هغې ته فوټو ریسپټر وایي. تاسو به د راډ او کونز نوم اورېدلی. راډز اینډ کونز کوم چې زمونږ سره په سترګو کې خاص قسم سیلز په ریټینا الله تعالی پیدا کړي دا لایټ ته سینزیټیو دي او دا د هغې سره سټیمولیټ کېږي. په دې به په ډیټیل خبره کوو. ځینې قسم ریسپټر داسې دي چې هغه زمونږ سره ساوند ته چې کوم دي سینزیټیو دي چې کله زمونږ سره اواز راشي هغه سټیمولیټ کېږي. زمونږ سره هغه ریسپټر چې هغه زمونږ سره ساوند ته دغه دي سینزیټیو دي هغې ته زمونږ سره سونو ریسپټرز وایي. سونو ریسپټر به تاسو اورېدلي. زمونږ سره دا ایئر چې کومه دي دا سپیشل ټایپ اف آرګن دی او په دې غوږونو باندې موږ اورېدل کوو. ولې پرې اورېدل کوو؟ په ډیټیل باندې به موږ وایو چې الله تعالی په دې کې څه چینجز پیدا کړي. په ډیټیل به وایو چې موږ په سترګو لیدل څنګه کولی شو په دې کې الله کوم چینجز راولي په دې سیل کې کوم چینجز پیدا کړي یا په کومه طریقه زموږ سره پیدا کړي. د دې نه علاوه زموږ سره ځینې داسې ریسپټرز دي چې هغه زموږ سره ډفرنټ کیمیکل سبسټانسز ته چې کوم دي کیمیکلز ته هغې ته زمونږ سره سینزیټیو دي. که تاسو وګورئ ستاسو ټنګ چې کومه دی ټنګ دا ستاسو سره ټیسټ معلوموي ټیسټ یا ستاسو نوز چې کومه دی نوز دا زمونږ سره سمیل معلوموي سمیل. نو دا ډفرنټ کیمیکل ته زمونږ سره سینزیټیو دي. د دې د وجې نه دې ته زمونږ سره کیمیکل ریسپټر وایي. ځینې ریسپټر به تاسو اورېدلي زمونږ سره چې هغې ته زمونږ سره میکینیکل ریسپټر وایي. میکینیکل مطلب دا چې دا زمونږ سره ډفرنټ سټیمولای ته یعنې پین ته پریشر ته ټچ ته ایټسیټرا دې ټولو ته زمونږ سره دا زمونږ سره چې په سکن کې الله تعالی یو خاص قسم نیورانس پیدا کړي دي چې هغه زمونږ سره ټچ پین پریشر ټمپریچر هارټ کول سپیسیفیک ریسپټر هغه زموږ سره محسوسوي او برین ته انفارمیشن ورکوي د ګرمۍ یخنۍ درد او د پریشر په باره کې. ځینې ریسپټر چې داسې دي چې هغه الله تعالی په ډفرنټ پارټس کې پیدا کړي دي په ډفرنټ پارټس کې او هغه زموږ سره بلډ پریشر زموږ سره کوي هغې ته زموږ سره بیرو ریسپټر وایي. بیرو ریسپټر چې کومه دي دا زموږ سره الله تعالی په ویسلس کې پیدا کړي دي. بیرو ریسپټرز په ویسلس کې پیدا کړي دي او دا زمونږ سره زمونږ د بلډ پریشر چې کومه دی دا زمونږ سره هغه سینسیټیو کوي او زمونږ سره هغه سینس کوي برین ته انفارمیشن ورکوي زمونږ د بلډ پریشر په باره کې. د دې نه علاوه زمونږ په برین کې چې کومه دي په هایپوتلمس کې آسمو ریسپټر الله تعالی پیدا کړي. دا آسمو ریسپټر زمونږ سره په دې بلډ کې زمونږ سره د بلډ پی ایچ چې کومه دی یا د دې هغه کنسنټریشن چې کومه دی یا د دې اسیډیټي او بیسیسیټي کومه ده هغه زمونږ سره سینس کوي او زمونږ سره د برین ته د دې آسمو ریسپټر په ذریعه باندې زمونږ سره پته لګي چې زمونږ بلډ اوس کنسنټریټډ ده یا ډایلوټ ده. اوس به زمونږ سره ای ډي ایچ خارجېدل غواړي چې زمونږ سره د نفرون هغه پرمیبیلیټي فار واټر ری ابزارپشن انکریز کړي یا یې نه غواړي چې زمونږ سره ای ډي ایچ سیکریټ نشي او د باډي نه فلویډ لاړ شي. نو دا آسمو ریسپټر الله تعالی په برین کې په هایپوتلمس کې پیدا کړي. د دې نه هټ کرم زمونږ سره ډفرنټ ټایپ اف ریسپټرز شته دي په هغې باندې په ډیټیل کې خبره موږ کوو. نو زمونږ سره مینلی دلته به موږ د دې سونو ریسپټر او د دې فوټو ریسپټر چې کومه دی په ډیټیل کې به د دې ستاسو په بک کې چې کوم دی په ډیټیل باندې دا زمونږ سره شامل دي.
زمونږ سره که د فوټو ریسپټرز خبره مونږ وکړو نو زمونږ سره د انسان په بوډي کې چې کومه دي دا آی چې کومه دي دا زمونږ سره فوټو ریسپټر دي څه شی آی ته که تاسو وګورئ سترګو ته دا سترګې چې په دې کوم آربټ کې په دې کم کیویټي کې الله تعالی جوړې کړي دي ته زمونږ سره آربټ وایي په دې سکل کې دا ولې په دې سکل کې کوزه جوړې کړي که دا د سپیمپ شانبار ویر دی چانسز به دا وي چې ډېر چاودو یا دې سره دا نو دا پروټیکټډ دی که څه راځي نو لاول دا زمونږ سره کوي نو مور پروټیکټډ ما تاسو ته ویلي چې وایټل آرګنز اف د بوډي آر مور پروټیکټډ الله تعالی ډېر زیات پروټیکټ کړي ځکه چې زمونږ سره په هغې باندې ډېر سپیسیفیک کار کېږي او ډېر وایټل دی د دې د وجې نه نو زمونږ سره دا سترګې چې کومه دي دا دوه جوړې دي په وینټرل سایډ ته دي شاته نه دي په څټ کې نه دي او زمونږ سره چې په کومه کیویټي کې دي دې ته زمونږ سره آربټ وایي 2 ان نمبرز دي دا زمونږ سره د یو بال په شکل کې دی د دې به په ډیټیل باندې مونږ سټرکچر جوړو که مونږ د انسان یو فرنټ نه دغه جوړ کړو یو ایکسپلینیټري پرپس لپاره فار ایگزامپل دلته زمونږ سره دا چې کومې کیویټي دي دا کیویټي دې کیویټي ته زمونږ سره آربټ وایي دې ته زمونږ سره څه وایي آربټ وایي په دې آربټ کې الله تعالی دا سترګې جوړې کړي دا سترګې که تاسو وګورئ دا زمونږ سره د بال په شکل کې دي ښه دا مکمل داسې د بال په شکل کې دي د بال په شکل کې دي د دې دا ځای چې کومه دی دا لږ بار ته وتی دی ډفرنټ لیډ دی دا بال چې کومه دی دا په دې کې پروت دی که دا مونږ جوړ کړو د دې سترګو نو زمونږ سره یو خو په دې کې زمونږ سره داسې دا آیرس دی دا او بیا زمونږ سره دا په دې طریقه باندې او دا آیلیشز دي آیلیډ دي آیلیشز دي که زه دا روالم او دلته دا انلارج کړم او جوړې کړم دا سترګې زمونږ سره په دې طریقه دي یو د دې دا ایریا ده دا ایریا ده دا سترګې زمونږ سره دلته دا دلته د آیلیشز دي دا زمونږ سره دا سترګه چې کومه ده که تاسو ته دا کومه ایریا ښکاري د دې ځای نه دې پورې دا کومه ایریا تاسو ته داسې ښکاري دا زمونږ سره وایټ ټف ممبریني پر سترګه کې زمونږ سره یو دا مینز ګول اکثر مونږ و دې ته آیبال دې ټولې سترګې ته وایي ښه صرف د تور تپ کې نه وایي د تور تپ کې آیرس وایي د دې آیرس په منځ کې زمونږ سره دا کړکۍ ما جوړه کړه دې ته زمونږ سره دا تور چې کومه دی دا آیرس دی او د دې په دې سنټر کې چې کومه دی زمونږ سره هول دی هغې ته مونږ پیوپل وو د دې پیوپل دا کار دی چې دا زمونږ سره انټري آپ دغه په دې باندې کېږي ښه دا کوم از ا بال دا کوم چې اوټر موسټ لیر دی د دې دا ایریا بلجز شوې ده اوټ شوې ده بلجز اوټ شوې ده بار سایډ ته او دا فل ټرانسپیرنټ ده دې ته زمونږ سره کارنیا وایي دې ته زمونږ سره څه وایي کارنیا وایي او دا زمونږ سره ټوټل چې کومه دی دا اوټر کوټ دې ته د دې ځای نه واله د دې ځای پورې دا چې کومه دی دا ټف ممبرین دا دې ته سکلیرا وایي ښه دا په ډیټیل باندې جوړو دې ته سکلیرا وایي سکلیرا زمونږ سره دا اوټر موسټ پروټیکټیو کور دی نو زمونږ سره دا کوم چې تاسو ته دا سپین ښکاري دا سپین نو یو زمونږ سره دی دا مخه دا که دا سترګه تاسو چېرته د هغوی سترګه لیدلي او چېرته هم ترې ایستلي نو هغه بال لایکي دا ډېر زیاته زمونږ سره سترانګ الله جوړه کړي فایبرس شیټ دی چې ته پې دا خپه کې دی دا ډېر په ګرانه باندې ماتېږي دا په اسانه باندې نه ماتېږي نو دا زمونږ سره ټف ممبرین دی او دا د ټول نه اوټر موسټ دی د دې کار دا دی چې دی دننه دی انټرنل دغه ته زمونږ سره څه ورکړي دي دا زمونږ سره دا کم ټرانسپیرنټ دا کم بلجز اوټ دی دا دې ته زمونږ سره کارنیا وایي دې ته زمونږ سره څه وایي کارنیا وایي او دې ممبرین ته زمونږ سره څه وایي سکلیرا وایي د دې آی مونږ داسې کار کوو دې مونږ داسې سیکشن اخلو د دې موږ داسې سیکشن اخلو او دا سټډي کوو چې د دې موږ سره ډفرنٹ پارټس چې کوم دي دا په دې طریقه موږ سټډي کوو چې د دې به موږ والز ګورو چې دا زموږ سره بال دی د دې زموږ سره درې وال دي یو اوټر موسټ دی یو میډل دی او یو زموږ سره څه دی
انر موست دی دا غي نمونه دا غي ډیفرنٹ پارټس او بیا به د راډ او کونز په ډیټیل خبره کوو بیا به موږ د دې فزیولوژي ګورو دا غیر پر بدل لګ دغه چې زوران کوم خپکیږي خو نه مال راکا تر زوران کوم دا وران کا دا زمو سوران کا چې دا ډایګرام در تر غړ جوړ کما د آی تک تاسو ګورئ د آی زمونږ سره 3 لیر دي ښا څو لیر دي 3 لیر دي 3 یو اوټر لیر دی اوټر موست دی اوټر لیر ته اوټر کوټ هم وای ښا یو زمونږ سره میډل لیر دی میډل دی ته میډل لیر او میډل کوټ هم وای او یو زمونږ سره انر دی انر موست د انر موست ته زمونږ سره انر موست کوټ هم وای اوټر موست چې کوم دی دا زمونږ سره فایبرس دی دا زمونږ سره ټف دی دا دی ته زمونږ سره د دې دوه پارت دي یو ته موږ سکلیرا او یو ته موږ کارنیا وو څه ورته وو کارنیا ما تاسو ته ویل چې په کوم ځای کې اوټر موست کوست کې الله تعالی هغه زمونږ سره مینلی د پروټیکشن لپاره پیدا کړي نو دا زمونږ سره پروټیکشن پرووایډ کوي د میډل لیر ته چې کومه دی میډل لیر ته دې ته زمونږ سره ویسکولر لیر هم وایي دې ته زمونږ سره څه وایي ویسکولر لیر هم وایي په دې کې ډېر زیات ویسلز دي او دا زمونږ سره نیوټریټیو لیر دی او دا زمونږ سره نیوټریشن پرووایډ کوي دا زمونږ سره څه کوي نیوټریشن پرووایډ کوي انر لیر چې کومه دی دا زمونږ سره نیورل لیر هم دی ته وایي نیورل په دې کې زمونږ سره چې کوم دي په دې کې زمونږ سره راډ اینډ کونز دي راډز اینډ کونز دي دا راډ او کونز چې کومه دي دا زمونږ سره د دې سیلز دي او دا زمونږ سره لایټ ته سنسیټیو دی د ډیټیل باندې به خبره کوو چې دا په کوم ځای کې دي او راډ زمونږ سره کم لایټ ته سنسیټیو دي او کونز زمونږ سره کم دغه ته سنسیټیو دي دا ویسکولر لیر چې کومه دی دا چې مخکې کله کورایډل لیر چې مخکې زموږ سره لاړ شي نو دا یو سیلري باډي جوړوي سیلري بوډي جوړوي یو دا زمونږ سره آیرس چې کوم موږ ویلی آیرس دا زمونږ سره هغه جوړوي د دې آیرس او د دې پیوفل د دې نه شاته زمونږ سره دلته لینز او دا لینز په سسپنسري لیګمنټ زمونږ سره اویزاني په سسپنسري لیګمنټ زمونږ سره اټیچي په سسپنسري لیګمنټ باندې دا سیلري باډي سره زمونږ سره اټیچي زمونږ سره دا فوکسینګ کوي فوکسینګ نیر سایټډنس او فور سایټډنس کې بیا چې کله مسله راځي دا به موږ په ډیټیل باندې په هغې کې لږه سټډي کوو په آیرس کې ما تاسو ته وویل چې د په مینس کې وینډو او هغې ته موږ څه وو هغې ته موږ پیوپل وو پیوپل د دې لینز او د دې ریټنا په مینس کې شاته پوسټیریئر کمپارټمنټ یا پوسټیریئر چیمبر یو ته موږ پوسټیریئر چیمبر وو یا ورته موږ چې کوم دی ویټرس چیمبر ورته وو ویټرس چیمبر ورته وو په دې کې زمونږ څه فلویډ هغې ته موږ ویټرس هیومر ورته وو او د دې لینز او د انټیریئر د دې کورنیا په مینس کې چې کوم کمپارټمنټ دی هغې ته موږ انټیریئر کمپارټمنټ وو او په هغې کې زمونږ څه دغې ته موږ انټیریئر چیمبر هم ورته وو یا موږ ورته ایکوس چیمبر هم ورته وو ایکوس چیمبر هم ورته وو په دې کې هم زمونږ څه فلویډ دي او دغې ته موږ ایکوس هیومر ورته وو ښه ایکوس هیومر ورته وو زمونږ سره دلته په ډیټیل باندې د دې سټرکچر جوړو موږ وویل چې دا بال شیپ دی بال دا بال چې کومه دی دا زمونږ سره دا انټیریئر ریجن چې کومه دی دا زمونږ سره فروټ شوی دی بار ته راوتې بل جزاوټ شوی کارنیا یې جوړه کړې ده خو زه دلته د ایکسپلینیټري پرپس لپاره دا جوړ کړم دا زمونږ سره فار ایگزامپل دا چې کله زمونږ سره لږ به هغه جوړ کړو دا چې کله دلته راورسي د دې ځای دا نه دی دا به زه په دغه باندې جوړ کړم په دې بلال په ګرین باندې دا داسې فروټ شوی دی بار طرف ته دا کوم چې فروټ شو دی ته زموږ سره کارنیا وایي دې ته زموږ سره څه وایي کارنیا وایي او دا چې کوم شاته رالی ده د دې ځای پورې دې لیر ته زموږ سره چې کومه دی دې ته زموږ سره سکلیرا وایي نو دا سکلیرا او دا کارنیا زمونږ سره کوم کوټ حصه ده د اوټر موست کوټ ده او ما تاسو ته وویل دا ټف ممبرین دی دا د دې د وجې نه زمونږ سره دا دننه حصو ته چې کومه دی پروټیکشن زمونږ سره پرووایډ کوي ښه دا به لږ داسې جوړ کړم دا ما څه شی جوړ کړو دا مې سکلیراټک لیر جوړ کړو ښه سکلیراټک انټیریئر د دې زمونږ سره څه شی ده بیا زمونږ سره د دې نه بعد ویسکولر لیر دی
ویسکولر دا ویسکولر لیر چې کومه دی دا زمونږ سا پریډ بیا د دې د وجې نه جوړ کړم چې ویسل زمونږ دا ریډي ښه دا چې کله دلته راورسي دا زمونږ سا داسې ښه دا زمونږ څه کوم لیر دی دا کورایډل لیر دی ښه یا میډل کوټ دی ویسلز دي بلډ ویسلز د نیوټریشن زمونږ څه پرووایډ کوي دا کوم ځای چې ما دغه جوړ کړو په دې ځای کې دا ځای دې ته زمونږ څه وایي دې ته زمونږ څه سیلري باډي وایي ښه څه شی ورته وایي سیلري باډي ورته وایي د دې دا انټیریئر پارټ چې کومه دی دا به زه په بدل کلر جوړ کړم ښه په دې به یې وکړم دا دا آیرس دی دا آیرس داسې زموږ څخه دا کوم چې تور دی زموږ څخه دا زموږ څخه دا دی ښه دا تور دی نه دی دا نو دا چې موږ کله کټ کړو نو دا ځای پسې موږ نه جوړو سمپل یې موږ جوړو نو چې تاسو ته کلیر وي چې دا کوم ځای زه جوړوم ښه نو دا زموږ څه شی دی دا آیرس موږ داسې جوړو دا آیرس زموږ سره کوم لیر ایسه ده د کورایډل لیر ایسه ده زمونږ سا د دې نه هټ کر په دې ځای کې زمونږ سا داسې چې کوم دی په دې ځای کې لینز دی زمونږ څخه دا زمونږ څه شی دی دا لینز دی دا لینز چې کومه دی دا زمونږ سا په سسپنسري لیګامنټ باندې د دې سیلري باډي د دې سا د دې سره دا موږ سره اټیچ دی سسپنسري لیګامنټ صحیح ده دا موږ سره سسپنسري لیګامنټ او دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره لینز دی کنویکس لینز مې جوړ کړو ښه زمونږ سره د دې نه دننه چې کومه دی زمونږ سره دلته دا لیر دی ښه د ریټینا زمونږ سره دوه لیر دي چې تاسو ته کلیر وي دا لیر چې کومه دي دا دلته راغلي دا دلته هم راغلي دا دلته تر دې دي پورې راغلي د دوه لیر یو پیګمنټډ ستاسو د لیول نه دی خو هسې واورئ چېرته به م په زندګۍ کې په یو ټیم په کار راشي دا پیګمنټډ لیر د دې ځای پورې راغلی دا دې ته نیورل لیر هم وایي نیورل لیر په دې باندې زموږ سره راډ او کونز دي څه شی دي پې راډ او کونز دي په دې باندې دا راډ او کونز په دې باندې داسې لوکیټډ دي دا د دې ځای پورې دي په دې باندې راډ او کونز ښه دا د دې پورې دي تقریبا د دې پورې په دې مخکې ځای نه پیګمنټ لیر ته تللی دی خو دا نیورل لیر چې کومه دی د راډ او کونز دا زموږ سره دی پورې دی زموږ سره دې له دا نرو راغلی دا نرو آپټیک نرو دی ته وایي آپټیک نرو دا آپټیک نرو چې کومه دی زموږ سره دا آپټیک نرو دا په کوم ځای باندې چې دلته زموږ سره دا آپټیک نرو د دې سره اټیچ دی دا آپټیک نرو دا دې چې کومه دی په دې باندې زموږ سره دغه نشته ښه راډ او کونز پې نشته د یو ډیسک جوړ کړی دی دا ډیسک چوک کې آپټیک نرو جوړ کړی د دې د وجې نه دې ته زموږ سره آپټیک ډیسک وایي ښه دې ته زموږ څه وایي آپټیک ډیسک آپټیک
disk. Optic disk is the area where no rod and cones are present or located. MCQs کې راتلی شي نور هېڅ فایده نشته او په سیکنډ ایئر کې هم درله راوستی شو دلته راډ او کونز نشته. اوس وګورئ که زه درته د دې آی دا سټرکچر لږ دلته جوړ کړم یو دوه شیان پکې نور ایکسپلین کول غواړي. فار ایگزامپل دا زما دا آی بال ما جوړ کړو د دې سړي د سپیمه دې سیټ ته ده دلته فار ایگزامپل دا د سپیمه ده دا سترګه ده. دا آپټیک ډسک چې کومه دی دا په سنټر کې نه دی ښه دا نیزل سایډ ته دی زمونږ څه لږ نیزل سایډ ته دی دا آپټیک ډسک دی. د دې آپټیک ډسک نه په دې سنټر کې زمونږ څه یو یلو باډي ده یو یلو څه ده باډي ده په دې ځای کې په دې یلو باډي کې د دې په دې سنټر کې زمونږ څه په دې ځای کې په دې کې ډېر زیات زمونږ څه چې کومه دي دا پریټ چې ما جوړ کړو دې سنټر کې زمونږ څه کونز ډېر زیات سیوا دي. څه شپ کې سیوا دي کونز. یاد ساتئ زمونږ څه راډس چې کومه دي راډس دا په پیریپري کې زمونږ څه ډېر زیات سیوا دي راډس دا یې داسې خو چې دې سنټر طرف ته ځي نو دلته زمونږ څه کون سیوا کېږي راډ دلته زمونږ څه راډ نشته دې په دې سنټر کې زمونږ څه نشته راډ. راډس په پیریپري کې سیوا دي په پیریپري کې زمونږ څه او دلته په دې سنټر کې زمونږ څه شی سیوا دي کونز سیوا دي. یاد ساتئ دا ایریا دا کومه چې ما یلو جوړه کړې دې ایریا ته زمونږ څه چې په کم کې زمونږ څه دا کونز سیوا دي دې ته فوویا وایي. فوویا سنټریلس ورته وایي ستاسو په بک کې جسټ فوویا لیکلې ده په MCQs کې راوستی شي. فوویا از د سنټر where the concentration of cone is present. concentration of cone یا داسې راوستی شي چې فوویا سنټریلس is the place where no rod are present. نشته په هر لیول د MCQs کو په هر طریقه راولي که راډ منشن کړي کو کون منشن کړي که دې خبره وکړي خو چې تاسو ته دا خبره کلیر وي چې په فوویا کې به کون زمونږ سئ. یاد ساتئ تاسو ته به د دې خبرې څنګه ترو هول لایف دا خبره پته لګي اکثر د سړي نه یېرېږي چې راډز به زمونږ سئ که کون به زمونږ سه په سنټر کې. یاد ساتئ کونز کې زمونږ سه څه شی دی سی دی او په سنټر کې زمونږ سه څه شی دی سی دی. نو دې نه به تاسو ته دا پته وي چې زمونږ سه به کونز چېرته لوکیشن دا به په سترګه کې په سنټر کې کونز وي زمونږ سه. یو خبره. دویم زمونږ سه یاد ساتئ چې دا کونز به زمونږ سه کلر ته سینزیټیو وي څه ته به سینزیټیو وي کلر ته وي او راډس چې کومه دي دا به زمونږ سه ډیم لایټ ته سینزیټیو وي او د دې به کلر څه کار نه وي. زمونږ سه یو ریډ دی یو ګرین دی او یو بلو درې قسمه کونز دي ستاسو. یو زمونږ سه ریډ ته سینزیټیو دي یو زمونږ سه ګرین ته سینزیټیو دي یو زمونږ سه بلو ته سینزیټیو دي. باقي چې کم کلرز جوړېږي د دې مکسینګ نه جوړېږي د دې نه مکسچر نه. یاد ساتئ کله چې ټول کون زمونږ سه په یو ټایم اکټیویټ شي موږ ته به سپین کلر په نظر راځي. چې کله ټول اکټیویټ شي MCQs کې راوستی شي چې کله زمونږ سه په یو ټایم باندې آل اکټیویټ شي کم کلر به موږ ته په نظر راځي وایټ. اوس وګورئ زمونږ سه که دا راډ او کونز زمونږ راواخلو راډ او کونز اذان دی دې ته به لږ ویټ وکړو. راډ او د کونز خبره کوله ګورئ ما تاسو ته وویل چې راډز دی او کونز دی په دې ریټینل لیر باندې زمونږ څه دي په کوم ځای کې دي په دې ځای کې نه باقي ټول شته د دې نه مخکې هم نشته دی. اوس وګورئ که موږ د راډ او د کونز د سټرکچر خبره وکړو که داسې سټرکچر تاسو ته چېرته په نظر باندې رالی په خپله زندګۍ کې او تاسو چېرته په خپله زندګۍ کې په مایکروسکوپ باندې زمونږ سه یا سټډي کوله یا زمونږ سه تاسو په کتاب کې دا شی نه کتل نو په دې طریقه که تاسو سلز ولیدل په دې طریقه باندې نو زمونږ سه به دا سل چې کومې دا به نیوکلیس وي او دلته به زمونږ سره دې سایټوپلازم وي او دا داسې قسم سلز چې تاسو لیدو دا به زمونږ سه څه شی دا به زمونږ سه راډز وي راډز. په دې راډس کې زمونږ سه یاد ساتئ په دې کې روډاپسینز دي په دې کې پیګمنټ دي ښه څه شی دي پیګمنټ دي. دا پیګمنټ چې کومه دي دې ته زمونږ سه روډاپسین وایي دې ته زمونږ سه څه وایي روډاپسینز وایي. دا په راډ کې زمونږ سه کم پیګمنټ دي روډاپسین دي روډاپسین. دا روډاپسین زمونږ سه چې کومې دي دا زمونږ سه پیګمنټ دي.
نو د نن نه بعد به تاسو تر دې خبرې پته ولګي چې زمونږ د دې پیګمنټ څه رول دی او که داسې سټرکچر تاسو چېرته لیدو داسې سټرکچر څنګه یې راته وکړم دا زمونږ فار ایګزامپل داسې سټرکچر تاسو لیدو په دې کې دا زمونږ څه شی دی دا زمونږ کون دی ښه کون اوس وګورئ په دې کې زمونږ پیګمنټ دی دې ته زمونږ آیوډوپسین وایي ښه هغه روډوپسین دی او دا څه دی آیوډوپسین دی اصل کې زمونږ دا روډوپسین چې کومه دی دا زمونږ ډیم لایټ ته سنسیټیو دی ډیم لایټ ته سنسیټیو دی او دا زمونږ چې کله رڼا ډیره تیز وي ټینس لایټ نو دا زمونږ سنسیټیو ما تاسو ته وویل چې دا زمونږ درې قسمه دي زمونږ ځینې ریډ ته ځینې ګرین ته ځینې بلو ته او بیا چې کله دا دوه د یو بل سره دغه کېږي نو بیا ډفرنټ کلر زمونږ سره کوي په ټول په یو ځل اکټیویټ شي نو سپین کلر به تاسو ته په نظر باندې راځي اوس وګورئ زمونږ سره دا روډاپسینس چې کومه دي دا روډاپسین دا زمونږ سره د ویټامین ا نه زمونږ سره حاصلېږي د څه نه حاصلېږي د دې ویټامین ا چې کومه دی د دې نه زمونږ سره دا روډاپسینس پیګمنټس چې کومه دي د دې نه جوړېږي او ویټامین ا به تاسو ته پته وي چې ویټامین ا زمونږ سره په څه کې سیوا دی دې ته ریټینول هم وایي ریټینویک اسیډ هم ورته وایي ریټینال هم ورته وایي د دې مین رول زمونږ سره په ریټینا کې دی اوسه پورې به په 9th کې موږ دا ویلي که تاسو ته یاد وي چې زمونږ سره ویټامین ا په ریټینا کې رول دی نن تاسو ته په 10 کې کلیر شوه چې د دې ویټامین ا ولې څه رول دی یاد ساتئ دا ویټامین ا چې په څه کې دا په کیروټ کې ډېر زیات سیوا دی کیروټ تاسو به داسې یو سټرکچر لیدلی دا زمونږ سره کیروټ دی په دې پسې شنې شنې پاڼې زمونږ په کلي کې صحیح ده داسې شنې پاڼې دا کیروټ دی په دې کیروټ کې زمونږ سره دا کیروټین دا کیروټین چې کوم دی دا زمونږ سره په دې روډاپسین په جوړولو کې د دې د باډۍ نه د دې نه جوړېږي اوس که په چا کې زمونږ سره د ویټامین ا کمی نو هغه ته به د شپې په ټیم کې شیان په نظر نه راځي دغه ته موږ نایټ بلایندنس ورته وو نایټ بلایندنس او موږ ورته شبکوري وو تاسو به لیدلي اکثر چې کله زمونږ سره موږ د ماښامې څوک را رواني او په هغه باندې فل زمونږ سره زمونږ لایټ فل فیل ته لایټ نه لګي او ریفلیکټ کېږي نه او راځي نه نو موږ ته پته نه لګي موږ ته جسټ یو سټرکچر په نظر راځي د هغې ریزن دا دی چې په دې ټیم کې زمونږ سره دا راډ زمونږ سره سنسیټیو او دا زمونږ سره ډیم لایټ ته سنسیټیو دی مون لایټ دی یا سټار لایټ دی دا نو تا ته دا شي ایګزیکټ کلر پته نه لګي تا کله شپې په ټیم کې ونو ته کتلي نو په ونو کې تا ته شینوالی په نظر نه راځي اوس یو سړی دی فار ایګزامپل 4 یا 5 کسان را روان دي 5 کسان دی او را روان دي او یو کس په هغه پسې شاته په 4 باندې را روان دی ته به دا 5 کسان صرف اینې چې کسان دي انسانان دي څلورم چې اوس په 4 باندې را روان دی دا به هم ته اینې ستا به ذهن داسې چې دا دی اوس ځناور را روان دی ځکه چې په 4 را روان دی خو چې کله تا ته نږدې راورسي نو هغه به څه شی زموږ سره انسان به په دې ټیم کې صرف ستا راډ کار کوي بل دا سړو به تا ته ټولې تورې جامې په نظر باندې راځي پلیز دا ور بند کړم نو ستاسو به د هغو صرف تورې جامې په نظر راځي زمونږ سبا د یو شنې جامې د یو به نسواري د یو به چې نږدې راورسي او ستا سه بیرته په هغې رڼا ولګي او ستا کونس کله کار شروع کړي نو ستا سه به بیا زمونږ سه څه تا ته به بیا پته لګي چې دا زمونږ سه څه شی دی پلانې کلر دی نو گو یاد ساتئ د دې خبرې چې تاسو ته د دې الفاظو نه پته لګي دا د سړي نه 3 کاله بعد 2 کاله بعد یا په ټیسټ په ټیم کې یېرېږي چې تاسو ته به څنګه پته لګي چې زمونږ سره کون سنسیټیو دی په کون کې زمونږ سره سی دی او په کلر کې هم ستاسو سره سی دی چې دا تاسو ته یاد نو ډایرکټ به تاسو ته پته وي زمونږ سره په راټ کې آر دی او پرات کې ستاسو سره آر دی په رات کې رات به ورته په اردو کې ولیکئ د ځان د اسانتیا لپاره کنې اوس څه لفظ به وله جوړو نو بس په رات د شپې په ټیم کې څوک کار کوي راډ اوس یاد ساتئ زمونږ سره کله کله داسې کار چې موږ एकदम تیرې ته شو نو څه نه نو لږ ټیم باید لږ کار شروع کړي یا एकदम موږ رڼا ته شو بیا هم څه نه نو ولې
زمونږ سره په تیار کې دا اکټیو یو او بیا چې رڼا ته شو دا کار एकदम شروع کړي نو دې کې هغه به څه ملي سیکنډ خو خوشحالېږي که نه نو چې دا اکټیویټ شوي نه نو موږ ته لږ ټیم څه په نظر نه راځي په قلار دا سترګې دغه کوو یا एकदम تیرې ته شو نو لاس داسې داسې کوو څه پته نه لګي وجه دا ده چې زمونږ سره په یو ټیم کې راډ او په یو ټیم کې زمونږ سره کون اکټیویټ کېږي چې تاسو ته ایگزیکټ د نن نه بعد د دې د لوکیشن پته چې راډ به په کوم ځای کې ډېري کونز به په کوم ځای کې ډېري د دې ته ایگزیکټ ډسټریبیوشن پته چې په کوم ځای کې به زموږ سره په اپټیک ډیسک کې په کوم ځای کې به کون کنسنټریشن زموږ سره وي په فویا سنټریلس کې اوس وګورئ زموږ سره دا که زه د سټرکچر نه د لږ زیاده سوران کوم او دلته ایکسپلین کوم نو خفه کېږئ خو نه دا دغه مال راکړه لږ زیات دلته زموږ سره یو سټرکچر پروت دی فار ایگزامپل دا زموږ سره سټار شیپ سټرکچر دی دا د دې نه به لایټ زموږ سره راځي دا لایټس به په کارنیا باندې راځي دې کې یو دوه خبرې پاتې دي دا ما تاسو ته وویل چې دلته زموږ سره په دې کې یو جلی لایک سبسټانس پراته دي دا جلی لایک سبسټانس دا دې ته زموږ سره دې چیمبر ته ویټرس چیمبر وای او د جلی لایک میټرکس ته زموږ سره ویټرس هیومر وای دا د دې لینز او د دې پوسټیریئر کمپارټمنټ هم دې ته وای د دې ریټینل لیئرز په منځ کې دی او یو د دې دواړو په منځ کې زموږ سره دا ایکویس کمپارټمنټ دی زموږ سره دې ته ایکویس چیمبر ایکویس کمپارټمنټ او د اوبو ته یا د لیکوډ ته یا د میټرکس ته زموږ سره څه وایي ایکویس هیومر ورته وایي د دې مین کار دا دی چې دا دې ته نیوټریشن پرووایډ کوي بل د دې زموږ سره په ریفلیکشنز کې مین رول شته دی اوس وګورئ کله چې زموږ سره دا لایټ راشي دې لایټ ته وګورئ دې لایټ ته دا چې کله دلته راشي او دا په دې لینز باندې ولګي دا به معمولی شانته کې ډیفلیکټلی دا به راځي او دا به په کوم ځای باندې لګي دا به زموږ سره په دې راډ او کونز باندې لګي دا راډ او کونز به زموږ سره دا سینسیټیو دی لایټ ته په دې باندې چې کله زموږ سره لایټ ولګي نو په دې کې به زموږ سره لوکل ایکشن پوټینشل جنریټ شي یاد ساتئ فرست ایئر کې به وایي یو زموږ سره ایکشن پوټینشل جنریټ کېږي مکمل کله چې زموږ سره میسج کنوی کوي د ډیر جدا پورې نه د هغې لپاره ایکشن پوټینشلي خو دلته هغه ایکشن پوټینشل نه راځي ښه دا سپیشل الله تعالی زموږ سره په دې کې خپله سپیشل فینامنا ایښي ستاسو لیول نه ده خو چې صرف درته دومره کلیري چې دلته لوکل ایکشن پوټینشل زموږ سره جنریټ شي نو چې دلته لوکل ایکشن پوټینشل جنریټ شي نو دا زموږ سره د دې لیر برته د ایکسپلینیټری پرپس باندې لږ په ډیټیل باندې وروسته جوړ کړم خو دلته صرف دې ته غوږ کېدی چې دلته څه میکانیزم کېږي دا چې کله دلته لوکل ایکشن پوټینشل جنریټ شي نو دا دلته راوړي دلته زموږ سره دې نه بعد چې کوم ما دا دغه جوړ کړی دی دا زموږ سره آپټیک نرو دی ته راغلی آپټیک هغې نرو کې زما نه یو دغه شوی و مسټیک شوی و اولني نرو ته مې د اولني ته مې د دویم نوم ویلی و دویم ته د هغې دپاره به بیا زه سبا تاسو ما ته رایاد کړئ یو سمپل ټریک به یوز کړو جست د انټرټیسټ والا دپاره چې هغو غریبانو ته لږه فایده وشي او ایګزیکټ به ورته ووایو چې کوم سینسري او کوم دغه دی دا آپټیک ټریک دی دا آپټیک ټریک که زه تاسو ته دلته یو هیومن جوړ کړم یو هیومن نو زمونږ سره دا د دې دوه سترګې دي ښه یوه سترګه دلته ده یوه به دلته دې سیټ ته وي که نه د دې نه به هم زموږ سره آپټیک ټریک راغلی د دې نه به هم زموږ سره آپټیک ټریک دا دواړه به د یو بل سره په آپټیک کیازما باندې دلته میلاوي